بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د دې دمه روغ او جوړ سئ. او تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د افغانستان د امویانو په دوره کې چې څرنګه حالت درلوده، امویان څنګه د افغانستان سیمې ترلاسه کړې، څو کاله په اسلامي هیوادونو باندې خلافت وکړ، په کوم کال کې د اسلامي خلافت ترلاسه کړ، د دې ترڅنګ څرنګه خلک د دې د دورې څخه یا د دې د حکومت څخه ناراضه شول، د دلیلونه یا هم لاملونه چې او د ټولو موضوعات په اړه ما په تیر شوي لوست کې تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړ چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو درکړي د هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسول اوسیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم د ده په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کړئ هغه موضوع چې نن غواړم د ده په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم، هغه د امویانو څخه د عباسیانو ته د واک لیږد. نن به موږ ګرانو زده کوونکو د ده په اړه لولو دا چې امویان څخه څرنګه دغه واک یا حکومت چې امویان درلوده عباسیانو ته ورولېږل شو، د ده لاملونه څه شي او کومه زمینه د دې سبب سو یا کومه لاملونه د دې سبب سو چې امویانو خپل خلافت ته د پای ټکی او د امویانو پر ځای عباسیان په اسلامي نړۍ باندې خپل خلافت پیل کړی او د دې ترڅنګ د افغانستان ډېرې سیمې خپل د حکومت لاندې راولي. د دې ټول موضوعات په اړه به زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم، خو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کړئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو خپل د درس په لور. په لومړي قدم کې به ګرانو زده کوونکو یو څه معلومات زه تاسو ته د ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه د ده په اړه به زه تاسو ته معلومات وړاندې کړم، دا چې ابو مسلم خراساني څوک او د دې ترڅنګ دغه د امویان څخه عباسیانو ته د واک لیږد په برخه کې د کومه ونډه درلودله. د دې ټول موضوعات په اړه به زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم. لکه څرنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ په تېر لوست کې د ده په اړه ولوسته چې خپله دا کوم پاڅونونه ولسي پاڅونونو کې چې د امویانو په وړاندې رامنځته سوی د هغه له پاڅونونو جملې څخه یو هم د یو پاڅون مشري ابو مسلم خراساني درلودله چې دا پاڅون د دې سبب سو چې امویان خپل هماغه خلافت شو کې خپل خلافت ته د پای ټکی ورکړي. دا چې څرنګه یې پای ټکی ورکړه او د ابو مسلم خراساني ونډه څه وه، څرنګه یې د عباسیانو سره اړیکې پیدا کړې، د دې ټول موضوعات په اړه اوس غواړم یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړم تر څو تاسو د ده په اړه هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. راځو په لومړي قدم کې دا چې ابو مسلم خراساني څوک و، د چا زوی و، په کوم د افغانستان په کوم ولایت کې زیږېدلی ده، تحصیلات یې تر کوم ځای پورې و، د ده په اړه به زه تاسو لولم او تاسو ته به په اړه معلومات وړاندې کوم. بیا وروسته له دې د نورو موضوعات په اړه به خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو، عبدالرحمن چې ملقب چې ابو مسلم باندې ملقب و، یعنی خپله د ابو مسلم خراساني ابو مسلم چې اصلي نوم یې عبدالرحمن و، خو دی په ابو مسلم باندې څه شو مشهوره و چې د ده د پلار نوم څه شو، د ده د پلار نوم بنداد هرمز و چې نوموړی په سلام قمري کال کې او په 221 زیږدیزه کال کې د سفیدنج یا هم د جوزجان د انبار له مضافاتو څخه دی، یعنی د ده پلار د سفیدنج د جوزجان څخه دی چې دی خپل هم د ابو مسلم خراساني هم چې په همدې کلي کې څه شوی، په همدې د سفیدنج په کلي کې څه شوی زیږېدلی ده. دی چې ګرانو زده کوونکو په لومړي سر کې د ځواني په لومړي سر کې د خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړه او د تحصیل مخه یې ونیوله او د عربي ژبو په زده کړې دی وتوانېده چې عربي ژبه هم زده کړي او بعضې نور علوم هم چې کې دی زده کړي. وروسته له دې ګرانو زده کوونکو دی چې 19 کلنۍ کې یعنې دی 19 کلنو چې سیاست ډګر ته څه سو ورننوته، یعنې دی 19 کلنو چې د سیاست ته څه کړه مخه کړه. بیا ګرانو زده کوونکو په 23 کلنۍ کې دی 23 کلنو چې خپل یعنې په همدا 23 کلنۍ کې د په کوفې ته څه وکړو، کوفې ښار ته سفر وکړو. کله چې دی کوفې ښار ته د سفر وکړو، د په مکه کې له ابراهیم یعنی د کوفې له سفر څخه وروسته دی په مکه کې له ابراهیم عباسي سره څه وکړو، له ابراهیم عباسي څخه سره ولیدل. ابراهیم عباسي هغه کس و چې د عباسیانو د پلویانو له ډلې او د عباسیانو له جملې څخه بلل کېده. نو دی هم کله چې د کوفې نه مکې ته لاړه، په مکه کې له ابراهیم عباسي سره ولیدل او له بني عباس پټ ګوند سره څه کړه، د بني عباس له پټ ګوند سره اړیکه پیدا کړه، یعنې اړیکه یې جوړه کړه. مطلب دلته دا د ګرانو زده کوونکو هغه مهال چې امویان یعنې واکمن ول، خلافت ترلاسه کړی و، هغه وخت کې دغه ګوندونه پټ ول، د عباسیانو ګوند پټ و، داسې په ښکاره ډول نه و، یعنې امویان په دې پوه ول ګرانو زده کوونکو چې عباسیان د دې په مخالف دي او امویان په دې پوه چې د امویانو یوازینی مخالفت کوونکي هم همدا عباسي ګوند. نو د همدې لپاره دوی تر یو وخته پورې پټ ګوند درلوده او خپل ابو مسلم خراساني هم چې د دوی د پټ ګوند سره اړیکه څه کړه، اړیکه پیدا کړه او دی په دې وخت کې کله چې
بیرته له مکې څخه هېواد ته راستون شو د علوي سیدانو یحیی بن زید له شهادت څخه وروسته د دې سبب شو چې په خراسان کې ابو مسلم خپله په خراسان کې د امویانو په وړاندې د پاڅون مشري چې د پاڅون مشري په غاړه واخلي. یعنې کله چې دی هېواد ته راغی هېواد ته راستون شو نو په دې وخت کې ګرانو زده کوونکو یعنې خراسان یعنې د خپل افغانستان ته راغی. دا چې کله دلته راغی د امویانو په وړاندې چې چا پاڅونونه کول د ټولو پاڅونونو مشري چې کړه په غاړه واخیسته. او د پاڅون په لومړۍ ورځو کې داسې ډېر خلک د افغانستان هم د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه ډېر خلک د دې پلویان سول او ځکه چې خلک هم د امویانو له دورې څخه سخت په تنګ راغلي ول او د ده خواستاره ول تر څو چې په هېواد کې داسې یو دوره یا داسې حکومت رامنځته سي تر څو چې د خلکو همغه غوښتنې چې کړي پوره کړي. نو د همدې لپاره د عباسیانو پلویان ورځ تر بلې ډېرېدل چې خبر دې ته ورسېدله چې په کوچني اختر کې د سفیدنج په کلي کې امویانو خپله ابو مسلم چې د امویانو بیرغ یې راکوز او د عباسیانو تور بیرغ یې څه کړه ورپورته کړه چې دا نو هغه وخت ګرانو زده کوونکو چې امویانو ماته وخوړه او د عباسیان په خلافت ورسېده. چې بیا ګرانو زده کوونکو د ده نه وروسته د افغانستان د ډېرو سیمو څخه د ډېرو ولایتونو څخه لکه هرات، بادغیس، تالقان، سرخس، مروه، غور، نیشاپور، بلخ، تخارستان، د همدې ترڅنګ توس او یو لړ نور سیمې د ټول د عباسیانو سره چې سول د عباسیانو پلوي وکړه او له عباسیانو سره چې سول یو ځای سول. چې بیا ګرانو زده کوونکو دا هغه ونډه وه د ابو مسلم خراساني چې د دې سبب سو چې د همدغه پاڅون د دې سبب سو چې امویانو نه خلافت عباسیان ته چې سي عباسیان ته ولېږول شي. بیا ګرانو زده کوونکو د دې که څه هم موږ ویلې چې امویانو ته یې ماته وکړه خو بیا هم د امویانو ځینې حاکمان د عباسیانو په وړاندې پاڅونونه کول چې د هغه له جملې څخه یو هم اموي امیر و چې د مروان حمار په نوم یادېده. د هڅه وکړه چې پاڅون وځپي خو او د همدې ترڅنګ د هڅه درلودله چې پاڅون وځپي او بیرته هم د خپل خلافت لاسته راوړي. خو د دې په برخه کې نوی لښکر هم برابر کړ خو ونه توانېده چې د عباسیانو دغه خلافت ته چې دغه خلافت ته ماته ورکړي. خو د همدغه په وخت کې ګرانو زده کوونکو د دې سبب څه چې ابراهیم عباسي هم همدغه مروان حمار چې د امویانو امیر وواژه. بیا ګرانو زده کوونکو د ده نه وروسته دا نو هغه وخت چې امویان نه وروسته عباسیان خلافت ته ورسېده او د اسلام پر نړۍ د هغه هېوادونه چې اسلام پکې خپور شوی و چې د هغه له جملې څخه افغانستان هم یادېده د په دې هېوادونو باندې حکومت درلوده او د همدې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو عباسیان د امویانو پر ځای واک ته ورسېده. خو ګرانو زده کوونکو یو شی چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې خو د خلکو پاڅون کوونکي یعنې هغه خلکو چې د امویانو په وړاندې پاڅون کړی او د همدې ترڅنګ د ژوند د ښه کولو لپاره د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هیڅ کوم ګام ورپورته نه کړه او هغه غوښتنې چې خلکو د عباسیان څخه درلودلې هغه یې ټولې هېرې کړې او په شا یې کړې. چې بیا ګرانو زده کوونکو په دې وخت کې ابو مسلم خراساني خپل ابو مسلم چې د خراسان یعنې د افغانستان والي په حیث وټاکل شو. خو ګرانو زده کوونکو دا هم په یاد ولرئ چې عباسي حاکمان چې ول د ابو مسلم خراساني په دا چې ابو مسلم خراساني د خراسان والي ټاکل شوی دی او د همدې ترڅنګ ابو مسلم خراساني سره چې کوم نور پاڅون کوونکي ول هغې ته یې په ښه سترګه نه کتله او د دوی د له منځه وړلو تصمیم درلوده ځکه چې هغوی داسې فکر کاوه چې ورځ تر بلې به د ابو مسلم او د همدې ترڅنګ د نورو پاڅون کوونکو مقام ورځ تر بلې جګ سي او زیاتې سیمې به د خپل د حکومت لاندې راولي. نو د همدې لپاره دوی زیاتره عباسي ګوند چې په خاص سترګه دې ته نه کتل نو بیا هم په خاص سترګه نه کتل ځکه د له منځه وړلو لپاره له هرې لارې څخه چې کوو استفاده کوله. چې بیا په همدې وخت کې ګرانو زده کوونکو عباسیانو یو حاکم چې د خپله د حاکم د ابو جعفر منصور په نوم یادېده د ابو مسلم خراساني په ټګۍ سره راوغوښته. کله چې ابو مسلم خراساني ووژل سو نو خلکو بیا هم پاڅونونه رامنځته کړل د عباسیانو په وړاندې البته دا ځل و ځکه چې کومه غوښتنې چې خلکو درلودلې عباسیان هغه غوښتنې ورته پوره نه کړې او د همدې ترڅنګ پاڅون کوونکي د دغه پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سندباد او د همدې ترڅنګ بیا استاد سیس وروسته بیا مقنع په مشري پاڅونونه چې سول بیا هم د عباسیانو په وړاندې پاڅونونه پیل سول. دا چې بیا ګرانو زده کوونکو افغانستان د عباسیانو په دوره کې څرنګه حالت درلوده اقتصاد څرنګه او ټولنه څرنګه وه د دې ټولو موضوعات په اړه به زه تاسو ته په نوي د تاریخ په نوي درس کې په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم. خو ګرانو زده کوونکو یو بله موضوع هم غواړم نن د هغه په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم چې هغه امیر فولاد امیر کروړ او همدارنګه د واک په لیږدنه کې د هغوی ونډه ده. نن به موږ د امیر فولاد او امیر کروړ په هم زه تاسو ته معلومات درکوم دا چې امیر فولاد او امیر کروړ څوک او څرنګه دغه واک دوی ته هم ولېږدول سو د دوی ونډه پکې څه شوه.
امیر فولاد چې ګرانو زده کوونکو خپله د ملک شنسب بن خرنګ له اولادې څخه و. شنسب بیا څوک ګرانو زده کوونکو؟ شنسب چې د افغانستان موږ داسې ویلی سو چې شنسب د افغانستان په مرکز کې د غور له مشرانو څخه و. کله چې ګرانو زده کوونکو د غور او دی چې ګرانو زده کوونکو خپل همدا شنسب چې د غور د غرونو پر شاوخوا یې واکمني درلودله، نو دی څه وخت چې ده واورېدل چې په افغانستان کې د امویانو په وړاندې پاڅونونه سوي دي او عباسیان واک ته رسېدلي دي، نو ده سمدلاسه دی هم وتوانېده چې د پاڅون کوونکي سره اړیکه پیدا کړي او د عباسي په ګوند کې چې ابو مسلم خراساني سره یو ځای سي او د امویانو په وړاندې چې د امویانو په وړاندې پاڅونونه وکړي. بیا ګرانو زده کوونکو د ده نه وروسته موږ داسې ویلی سو چې بیا د امیر فولاد نه وروسته امیر کروړ و چې امیر کروړ خپله د امیر فولاد زوی و او دی په کال ګرانو زده کوونکو په 1929 قمري او په 1980 زیږدیز کې په غور کې امیر شو او نوموړی خپل همدا امیر کروړ چې دی وتوانېده چې د غور پر شاوخوا خپله د واکمنۍ لمنه وغوړوي ځکه چې دی یو ډېر هوډمن او د همدې تر څنګه زړور او مېړنی سړی او دې ته وتوانېده چې د خپل د پلار ځای خپل د پلار په څېر د ابو مسلم خراساني سره هم اړیکه ولري او د همدې تر څنګه وتوانېده چې خپل دغه د واکمنۍ لمنه هم څه کړي زیاته کړي. او ګرانو زده کوونکو دا هم مه هېروئ چې امیر کروړ د هغه کسانو له جملې څخه ده چې دی لومړنی کس و چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چې وکړو شعر وویلی. که چېرته تاسو نه څوک سوال کوي چې لومړنی کس چې په پښتو ژبه یې شعر وویلی هغه څوک و؟ هغه امیر کروړ چې د امیر فولاد زوی و. نو دی هم ګرانو زده کوونکو له هغه کسانو له جملې څخه بلل کېدل چې عباسیانو طرفدارانو او د عباسي ګوند سره اړیکه درلودله. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس همدلته پای ته رسېږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي. په عمومي ډول نن ګرانو زده کوونکو موږ اول په لومړي قدم کې د ابو مسلم خراساني په اړه مې تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړه چې ابو مسلم خراساني څوک و، څرنګه یې وتوانېده چې د امویانو خلافت ته د پای ټکی ورکړي. بیا وروسته له دې د خپله د امیر فولاد او د امیر کروړ په اړه مې تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړه چې تاسو باید په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي. نو لر بسو د کورنۍ دنده په لور تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته ماته په کمنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسې د دې درس په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی ده. نو دې پوښتنو ته جواب ورکړئ، بېرته حتما ماته په کمنټ کې راولېږئ. او د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده له یاده مه باسئ. د تاسو هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس ته په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ده. د تاسو نوی درس عنوان افغانستان د عباسیانو په دوره کې ده چې افغانستان د عباسیانو په دوره کې څرنګه حالت درلوده، آیا خلک د دغوی د حکومت څخه راضي ول نه ول، آیا د خلکو غوښتنې پوره کېدلې که نه کېدلې. د دې ټولو موضوعات په اړه به زه تاسو ته د تاریخ په نوي درس کې معلومات وړاندې کوم. خو د تاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به د ده متن له مخکې له دې نه چې زه تاسو ته درس وړاندې کوم د مخ څخه دفعه تر اخره لولئ تر څو زه راځم تاسو ته د تاریخ نوی درس وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو ته د تاریخ نوی درس وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله پامان مو.